السلام علیکم ګران وطنوال، الله دې وکړي جوړ روغ خوشحاله به یاست. ډاکټر سید رسول رسولي یو تن د زړه او داخله عمومي امراضو متخصص چې فعلا په سیدال روغتون کې خپله وظیفه اجرا کوم. ګران دوستانو، څنګه چې د قربانۍ اختر یا لوی اختر را روان دی او د افغانستان په شمول د نړۍ ټول مسلمانان قربانیانې کوي. د قربانۍ یا ذبح په وخت کې یوه داسې ناجوړې چې هغه انسانانو ته انتقال پیدا کوي چې هغه د کريمين كينګ و همراجیک فیور په نامه باندې یادېږي، یا په عام اصطلاح موږ ورته وایو چې وینه بهونکې ناجوړي په دې باندې مشهوره ده. ډېر انسانان کېدای شي عملاً هم داسې مریضان لیدلي. کريمين كينګ و همراجیک فیور څنګه ناجوړې ده؟ دا یوه ویروسي ناجوړې ده چې د CCHF وایرس په نامه باندې یادېږي. زیاتره دا له پسونو څخه انسانانو ته انتقالېږي. په هغه وخت کې کله چې مسلمانان ذبحه کوي نو دا ویروس سره مبتلا کیږي. نو څنګه موږ تاسو کولی شو چې دې ناجوړې څخه مخنیوی وکړو؟ د مخنیوي لارې دا ده چې کله چې موږ تاسو ذبحه کوو، د قرباني کوو، په هغه وخت کې باید موږ تاسو په خالي لاسونو باندې قرباني ونه کوو. له پسه له وړیو سره، له وینې سره، د پسه له غوښو او افرازاتو سره باید موږ تاسو په خالي لاس په تماس رانیسو. بالخصوص په هغه وخت کې کله زموږ تاسو په لاس کې زخم موجود وي او یا د پسه وړۍ ډېرې غټې، د وړیو لاندې یا پوست باندې خزندې یا ورږې یا شینې موجود وي، ځکه همدغه د دې سبب کېږي چې دغه ناجوړې له حیوانات څخه راواخلي او انسانانو ته انتقال کړي. نو کله چې ذبحه کوئ باید موږ تاسې لاسونه په دستکلو باندې دم په لاس کړي وي، یو جلا کالي اغوستي او هغه غټې موزې چې هغه تر زنګنو لاندې رسېدلې وي، تر څو پورې کله چې موږ تاسې د ذبح په وخت کې شاوخوا ګرځو د پسه له وینې له نور افرازات سره موږ تاسې نهایت یا پښې په تماس کې رانیسي. نور نو کوم اعراض والا یم چې دا ناجوړې ورکوي په انسانانو کې، هغه دا ده چې د ډېرو نور اعراضو تر څنګ یو عمده عرض چې د هغه وینه بهېدنه ده. دا وینه بهېدنه کېدای شي موږ تاسو د مریض پر لاسونو باندې وګورو، پر بدن باندې وګورو، کېدای شي له پزې څخه یې وینه په زیات اندازه باندې وینه ولاړ شي، هغه د درېدو وړ نه وي، داسې وینه وي. کېدای شي له تش رګ یا بولو سره وي، کېدای شي له غټې ناستې سره وینه زیاته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کېدای شي د مریض په سر کې وینه ولاړه شي چې هغه هم د انسانانو لپاره یو وژونکی حالت ده. نو علایمو اعراض کې نور ډېر دي، خو تر ټولو مهم یې همدغه وینه بهېدنه ده چې بالاخره په دې وینې بهېدنې باندې دا مریضي یا دا تبه مشهوره هم ده. خو بله خبره دا هم مهمه ده که چیرې په کورنۍ کې یو کس په دې ناجوړې باندې اخته شي، کېدلی شي هغه په ډېره اسانۍ سره نورو انسانانو ته هم نقل شي چې په هغوی کې هم ورته اعراض والا یم، همدارنګه وینه بهېدنه ورکوي چې دا بیا یو شدید حالت ده، دا یو عاجله ایمرجنسي ده. دا چې په ټوله دنیا کې د دې ناجوړۍ لپاره کوم صحیح ارګانونه یا ټولنې داسې یو مشخصه تداوي او واکسین نه دی جوړ کړی. نو یوازینۍ لارې زموږ تاسو لپاره هغه وقایه پاتې ده چې مخنیوی یې وکړو. د مخنیوي لارې همدغه ده چې کله موږ تاسې ذبحه کوو، له پسونو سره، نور حیوانات سره د قربانۍ په وخت په تماس کې راځو، باید هغه څه چې موږ یې یادوري وکړله هغه په مکمل ډول باندې موږ تاسې رعایت کړو. نو موږ تاسې باید د دې ناجوړۍ څخه ځان ساتلی وي، د کورنۍ نور افراد به مو ساتلي وي او بالاخره د مړینې مخنیوی به مو کړی وي. نو دا زموږ سپارښتنه وه، هیله ده چې تاسو له دې څخه څه ترلاسه کړي وي. خوښ خوشحاله اوسئ.